انسان موټا کیږي څنګه؟ د انسان وزن ولې سیوا کیږي؟ انسان غټ شي وزن یې سیوا شي، دا څنګه سیوا کیږي؟ دویم په دې باندې خبره کوو چې انسان دی موټا شوی دی، د هغه وزن سیوا شوی دی، اوس دی به د خپل وزن کمی څنګه؟ دواړه ډېرې زیاتې اهم خبرې دي. نو په دې دواړو باندې خبره کوو. اول خبره په دې باندې کوو چې د انسان دا وزن ولې سیوا کیږي، موټا کیږي څنګه؟ وزن داسې سیوا کیږي، فار ایگزامپل یو انسان دی چې هغه ته 1500 کیلوریز انرژي پکار ده روزانه. اوس دا انسان خوراک ډیر کوي، خوراک څومره کوي؟ دومره ډیر خوراک وکړي چې هغه د 1500 کیلوري انرژي په ځای 1600 کیلوریز واخلي یا 1700 کیلوریز انرژي واخلي. د دې انسان سره 200 کیلوریز یا 100 کیلوریز بچت شو. که دا انسان استعمال نکي دا 100 کیلوریز دا 200 کیلوریز انرژي دا انسان اوس استعمال نکي، کار ونه کي، ایکسرسایز ونه کي، گیم ونه کي، او دا په دې وجود کې د سره سٹور شي، نو د دې نه بیا جوړ شي فیټس، وازګه، چربي ته جوړ شي. نو په انسان کې وازګه سیوا کیږي، فیټ سیوا کیږي، چربي. دغه وجه چې د انسان وزن ورو ورو څه کیږي؟ سیوا کیږي. نو دا خو اولنۍ خبره شو چې وزن د انسان سیوا کیږي ولې. هغه خبره دا ده. نور هم ځینې وجوهات شته دی چې د هغه نه د انسان وزن سیوا کیږي، خو موږ خبره کوو په دې ډایټ باندې. اوس یو کس دی چې د هغه وزن سیوا شو، دی به وزن کمی څنګه؟ نو د دې دپاره هم په دې فارموله باندې عمل کول غواړي. داسې چې دې انسان ته مثال 1500 کیلوریز انرژي روزانه پکار ده، نو چې دې وزن کمی که نه د وزن سیوا دی، نو دله پکار دا ده چې دې د خپل خوراک کم کړي چې د 1500 کیلوریز انرژي دې انسان ته نه میلاویږي، دا کمه کړي. دومره خوراک دې وکړي چې مثال دا د خوراک نه 1400 کیلوریز اخلي یا 1300 کیلوریز اخلي یا 1200 کیلوریز اخلي، نو دې د خپل خوراک کم کړي چې دته کمه انرژي میلاویږي. بل طرف ته دې د خپل کارونه سیوا کړي، مهنت دې سیوا کړي، ایکسرسایز ورزش دې شروع کړي، گیم دې شروع کړي، چې دې کومه انرژي لګی واپس کنه ملاو شوی ورته 1200 کیلوریز ده او واپس دې استعمالي ده 1500 کیلوریز روزانه. د خو په خوراک کې 1200 کیلوریز اخیستې ده او استعمالي 1500 کیلوریز، دا 300 به د وجود په ماینسو کې راځي. اوس دا به د کوم ځای نه دې انسان ته میلاویږي؟ دې انسان سره چې کله د خوراک د انرژي ختم شي او نور انرژي دې استعمالي، دې گیم کوي، ایکسرسایز کوي، نو د ده په وجود کې چې کوم فیټس جمع شوي، کومه چربي جمع شوې ده، کومه والګه جمع شوې ده، هغه به ولې کېږي او د هغه نه به دته دا ایکسټرا انرژي میلاویږي، نو دی به خپل کارونه کوي، دی به ایکسرسایز شي کولی، دی به گیم شي کولی. نو که یو انسان غواړي چې زه خپل وزن کم کم، د هغه لپاره ښه طریقه دا ده چې دی د خوراک کم کړي، بل طرف ته د ایکسرسایز دومره سیوا کړي چې دی انرژي ډېره زیاته خرج کوي، نو د ده وجود ته به میلاویږي کمه او خرج کېږي به سیوا. نو دا ایکسټرا انرژي چې د وجود خرج کوي دا به د کوم طرفه راځي؟ دا به د فیټس ولې کېږي. نو چې فیټس ولې کېږي د وجود به ورو ورو څه کېږي؟ وازګه به ولې کېږي، وجود به کمیږي. دا بهترینه طریقه ده د وزن د کمولو.